بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په نننۍ ویډیو کې غواړو چې زده کړو چې په SPSS کې ویریبلز په څو ډول سره جوړیږي. عموما ویریبلز چې دي په نومریک او سټرینګ سره زیاتره وخت وي چې یو په عددونو باندې وي او یو په حروفو باندې لیکل کیږي چې هغه ته ویریبل ټایپس ولوي. بیا له هغه نه وروسته نومریک چې دي درې پارټ لري په SPSS کې چې یو په نمبرز لیکل کیږي یا ډیټ لیکي نیټه وي او یا وخت لیکل کیږي. نو دا درې سره چې دي ته بیا ویریبل فارمټس وایي چې د نومریک تر عنوان لاندې راځي. راځو اوس SPSS ته غواړو چې وګورو پیدا کړو څرنګه دي. فرضاً که تاسو دلته وګورئ ID ورکول سوی دی او ترڅنګ یې ټایپ چې ویریبلز ما تاسو ته وویل رایټ دلته به کلیک پر ووهئ. تاسو ته یو سپاره خلاصیږي چې په دې کې وایي نومریکس دی، کاما ده، ډاټ دی، ساینټیفیک نوټیشن دی، ډیټ، ډالر، همدارنګه سټرینګ. نو څرنګه چې موږ آیډي چې ده په نمبر باندې ده تاسو دلته وګورئ صرف نمبرونه مو لیکلي دي، د هر یوه سړي ځان ته مشخصه آیډي ده نو نمبر دی. نو په دې خاطر نومریکس که ما لیکلی دي. سهواً که چیرې زما څخه سټرینګ انتخاب سوی وي او ما اوکې وویلی زه راسم دا ډاټا که چیرې زه دلته حروف ولیکمه حروف راښکاره کوي. لیکن فرضاً که چیرې ما دا سټرینګ ایسته کړ نومریک و یوازې کوم عددي شی نو ماته نه راښکاره کوي هغه شی لاین وهي چې شی نشته. نو له دې وجې څخه بیرته کنټرول زیډ وایم چې خپل پریویس حالت ته ولاړ شي. دا چې شو د نومریک سو چې ما تاسو ته وویل چې په نومریک شکل کې وي او یو په سټرینګ شکل کې وي. اوس غواړو راځه موږ پیدا کړو چې د کاما او د ډاټ فنکشن کار څه دی. دلته موږ لرو انکم لرو. دغه انکم موږ څه کوو دې دپاره موږ غواړو چې آپشن یې ورتغیر کړو. راځو انکم دلته نومریکس پر ځای څه کوم زه غواړم کاما ورته انتخاب کړم. اوس که چیرې تاسو وګورئ دلته 2002 بغل ته کاما ورکړې ده آی نشان 21 کاما سیګمنټ کړی دی د کاما په ذریعه سره. زه نه غواړم چې کاما دا ولې راسي، غواړم چې په ډاټ سره د نقطې په ذریعه سره څه کړم تغیر کړم. بیرته بیا راځم تاسو وګورئ نقطه ده 2021 د دې په منځ کې نقطه ده. همدا شان راځم غواړم چې ډیټ اضافه کړم. فرضاً دلته راځم زما یو کار مې کړی د هغه ډیټ لپاره زه غواړم ډیټ انتخاب کړم یا هر څه مې کړي. ډیټ مختلف ډولونه دلته لري په هر ډول کې چې ته غواړې ولیکې. فرضاً که زه غواړم چې اول ورځ وي بیا میاشت وي بیا کال وي نو په عین شان په منځ کې د هایفن علامه ده هغه ورکوم. نو زه راځم دلته ډیټ ته فرضاً لیکمه چې 20 لاین 04 لاین 2016 آی نشان کې اپریل درته راسي هلته من درته لیکي په دې شکل سره ټوله څه کوي دلته لیکي. او د هغه څخه وروسته غواړم زما کوم اماونټ چې دی زه غواړم دا ډالر علامه ورسره راسي. نو ډالر انتخابوم اوکې وهم. اوس که تاسو وګورئ زما د ټول انکم سره ډالر علامه راغلې ده. ښه سپوز که چیرې یو څوک وایي زه نه غواړم د ډالر علامه راسي پاونډ یا بله کرنسي راسي نو بیا څنګه کوم. نو د هغه لپاره راځو موږ ایډیټ آپشن ته راځو آپشن ته. کله چې آپشن به کلیک کړ دلته موږ ته وایي کرنسي به کلیک کړئ. دلته لاندې آپشن انتخاب کړئ و دې ته ورکوم زه غواړم فرضاً د دې علامه ونه غواړم زه غواړم چې AFN افغاني غواړم چې ولیکم. نو افغاني لپاره ما ولیکل اوکې وهم. اوس راځم دلته انکم ته کسټم کرنسي به انتخاب کړئ. په دې کې ما CCB هلته انتخاب کړی وو او اوکې وهئ. اوس که چیرې تاسو وګورئ هر اماونټ ته د هر اماونټ بغل ته افغاني لیکل سوی د افغاني دونه پیسه افغاني دونه. تاسو کولی شئ ساین هم ورته الوټ کړئ یا د ډالر یا د هر څه وي یا د روپۍ ساین وي. نو دلته په اوسا کولی شئ تاسو کرنسي اماونټ ورته چینج کړئ. بل دغه نه سټرینګ دی. سټرینګ څخه مراد څه دی که زه غواړم چې نومونه ولیکم فرضاً نیم دلته نمبر دی او زه غواړم نیم کې حروف ولیکم ماته نه ښکاري. نو سټرینګ څه مراد دا دی چې صرف په دې کې څه کېږي توري لیکل کېږي. نو ته به سټرینګ انتخابوې اوکې به وهې. اوس راسه اوس دلته د هر یوه نوم لیکه. نوم چې لیکې درته راځي هر څومره کولی شي لیکلی شي. نو دې ته وایي څه د دې فنکشن دی. فرضاً میل کې ما دلته نومریکل ورکړی دی. یو سړی وایي دا خو باید نوم یې باید نوشته سي. ولې نومریکل دی؟ ځکه چې ما ویلیوز چینج کړي دي. دلته ویلیوز مې ورکړي دي فرضاً 0 د فیمیل لپاره 1 د میل لپاره. که چیرې تاسو دلته اوس راسئ وګورئ کوم چې میل او فیمیل کې دا خو ډیکوډ دی 1100 معنی څه فیمیل او 1 معنی
میل. که چیرې تاسې ویلیوز ورکړي وي په دې ځای کې بیا هغه د نومریکس په شکل لیکئ ځکه چې تاسې کوډینګ کوئ، او که چیرې نه کوئ نو بیا هغه نشان کې میل او فیمیل دواړه څه کوئ لیکئ. دا په دې خاطر لیکل کېږي چې تر څو هلته د انالیسیس دپاره چې کله موږ انالیسیس کوو په دې ځای کې نو د هغو لپاره څه کوي موږ ته اسانتیا رامنځته کوي. دا ټوله فنکشن وایه د ټایپس یا موږ وایو ویریبل ټایپس چې په کومه توګه سره خپله وظیفه سرته رسولی سي.